السلام علیکم ټولو مینوالو ته او بیا هغه خلکو ته که نه چې دا زه اوس په لایف کې راشم داسې حساب کتاب دی دا خبره واورئ که نه او د دې نه به ډېر پښتنو افغانانو ته خیر میلاو شي. یو خر والا وایي لال موندلی و که نه دا قصه مې راته مشر کړله وایي چې لال یې موندلی و نو هغه ته پته دا نه وه چې دا لال دی هغه وایي دا خپل خره په غاړه کې اچولی و که نه نو وایي د خره والا چې په بازار کې دا خر ښکته بوتلو بره بوتلو یو زرګر لیدلی و نو دې زرګر ورته ووایي چې ستا د دې خره په دې غاړه کې دا څه دي نو ورته وایي چې داسې ګونګری دی وایي چې ټنګار کوي وایي چې نه کوي وایي چې په ما یې را خرڅ کړه که نه نو هغه ورته وایي چې بالکل در خرڅ پې کوم په څو وایي چې په 1 درهم نو په 1 درهم یې وله ورکړو چې کله هغه زرګر په اخار کې وایي د هغه د هیرې د هغه لال روپۍ نه پوره کېدې مال هغه زرګر لاړ د بل ښار نه وله کسان ناوسته ورکاوی او ده په مالوچو کې یې خیول اول د خره غاړې ته پروت و ښه سنبال کړی چې کولاو یې کو که نه نو هغه لال نه دی هغه لوټې لوټې پروت و لکه هغه چاودلی و شکي شوی و مکمل ریچې ریچې شوی نو دې لال چې دی دا ورته الله ګویا کو دې زرګر ورته وایي چې ته ما څونه په مالوچو کې یې خیول اول د خره په غاړه کې څونه په عزت پاک مې کړی ته ولې ریچې شوی دې لال ورته وایي که نه چې د خره د مالک خو زه نه پېژندم که نه د دې خره مالک ته زما قیمت نه معلوم تا ته خو زما قیمت معلوم و نو زه هغه خلکو ته دا وایم چې کومه ما ته په دې خپله خوله چې ته غیرتي انسان یې ته نر انسان یې چې مثال په طور په یو میدان کې ته ما ته میدان وګټو یا ته زه مخکې شوم نو بیا غله دا نه دي پکار چې دا لیونی دی او دا پاګل او د دماغ کار نه کوي داسې حساب کتاب دی که نه و یو خیار له اشاره او قمقله لوړ زه نه غواړم چې زه د چا سم باس وکړم خو دا خلک مې به باس مجبوره کوي په دې باندې هوښیاران پوهېږي د الله په امان